السلام علیکم دوستانو، تازه د خوشحالۍ خبر. ولسمشر محمد اشرف غني به ډیر ژر افغانستان ته راسي او د طالبانو د حکومت څخه به ملاتړ اعلان کړي. دا معلومه نه ده چې ولسمشر محمد اشرف غني اوس مهال په کوم هیواد کې دی، خو نامعلومه سرچینې وایي چې ولسمشر غني او ملا برادر سره لیدلی دي. ولسمشر غني ملا برادر ته ډیر شرطونه ایښي دي چې په دې شرطو سره به افغانستان ته درځم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. زما معلومات دا دي چې ولسمشر غني اوس مهال په دوبۍ کې دی. د 2 اونۍ را په دې خوا له محب فضلي او خاصو ساتونکو جلا سوی دی. په تیرو 2 اونۍ کې د قطر او اماراتو په همکارۍ د ولسمشر غني او ملا برادر ترمنځ 3 ځلې لیدنې هم سوي دي. هڅې روانې دي چې ولسمشر غني قانع کړي افغانستان ته ولاړ شي، د طالبانو حکومت ملاتړ اعلان کړي او په ټول شمول حکومت په رامنځته کېدو کې همکارۍ وکړي. خو ولسمشر غني په دې بدل کې ځینې مهم شرطونه ورته ایښي دي. که چیرې دوی نتیجې ته ورسیږي، ډیر ژر به بهراني حالات مهار سي. که مو دا ویډیو خوښه سوي، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله پامان.